بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو، زه بیا کمپلیکس ایجوکیشنل چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې روغ به اوسېږئ. بیا هم د نوې ویډیو سره د تاسو په خدمت کې حاضرېږم. نو ځینو دوستانو غوښتنه کړې وه چې په وینډوز 10 کې موږ څنګه کولی شو چې پښتو ژبه یا فارسي ژبه موږ تاسې انسټال کړو. لږ څه البته تفاوت لري له وینډوز 7 سره. نو راځم نن په همدې برخه کې تاسو کار کوم. هیله لرم چې ویډیو تر پایه وګورئ. که مو خوښه شوه زموږ چینل ته سبسکرایب د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زموږ د نوې ویډیوګانو څخه لومړی تاسو به خبر اوسئ. راځم سټارټ مینو باندې به کلیک وکړئ. دلته به سیټینګ باندې بیا کلیک وکړئ. را به شئ ټایم اینډ لینګویج ته به راشئ. ټایم اینډ لینګویج کې بیا ریجن اینډ لینګویج ته به راشئ. دلته ګورئ موږ تاسې ژبې اډ کولی شو. اډ لینګویج دې جنه به کلیک ور باندې وکړئ. ما الریډي اډ کړي دي. دلته په سرچ کې دې جنه تاسو سرچ کولی شئ. ولې که چېرته درته سختېږي بیا کولی شئ دې جنه ټایپ یې کړئ. تاسو ته اتومات څنګه کوي راړوي. په پښتو ژبه باندې وکلیک. اوس انسټال نه راځي. زه ان انسټال کوم یو ځل ته. راځم دا ژبه ریموو. دا ریموو کومه د ورژن فارسي ریموو کومه. راځم ورته وایم اډ لینګویج. دې جنه ورته ټایپ کړه پښتو. اوس ور باندې کلیک وکړه. دا به اتومات څنګه شي دلته اډ شي. بیا ور باندې کلیک راځو دري اډ کوو یا پرژن. ګوره دلته پرژن شته ده. د افغانستان والا که د هر یوه چې تاسو انسټالوئ. موږ تاسو د افغانستان لپاره انسټالوو. نو پرژن فارسي دري هم ورسره راځي. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي. بیا هم که هره ستونزه ولرئ په کمپیوټر کې کولی شئ موږ ته کومنټ کړئ. انشاءالله موږ به پې کار کوو. تاسو به جواب درکوو. چینل سره سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ. ښه وخت ښې چارې.